نن زموږ د امازون 11 نمبر کلاس دی. په ننني کلاس کې به مونږه آنلاین د لیپټاپ سکرین ته ځو او هلته به په هیلیم 10 باندې کار کوو. برای راست تاسو د مخې کومې 14 خبرې چې په تیر شوي کلاس کې مونږ ذکر کړې وي، نن به هغه هم مونږ دغسې پریکټیکل استعمالو چې مونږ به د پروډکټ پرایس څنګه راوباسو، کوم پروډکټ به راوباسو چې د دې پرایس د 30 نه بره وي، د 50 نه لاندې وي، یا د 15 نه بره وي، د 30 نه لاندې وي. همدغه به مونږ ته دا څه شی ښیي، دا ټول به مونږ ته کوم چې هیلیم 10 ټول مونږ ډاونلوډ کړی دی، هم په دغه باندې به مونږ کار کوو او دغه به مونږ ته دا ښیي. نو راځئ ټایم نه ضایع کوو، ځو د لیپټاپ سکرین ته. سمپلی به مونږ راشو ګوګل ته. دلته په ګوګل سرچ کې به مونږ څه شی انټر کړو، څه شی به سرچ کړو. په ګوګل سرچ کې به مونږ انټر کړو هم سمپلی هغه هیلیم 10 کوم چې مونږ مخکې ډاونلوډ کړی و. په هیلیم 10 باندې کله تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو مخې ته چې کوم دا وړاندنی ویب سایټ دی، تاسو به سمپلی په دې باندې څه وکړئ، کلیک په دې باندې وکړئ. نو دا به تاسو د هیلیم 10 ډیشبورډ ته خو نه بلکې د مین پیج ته به تاسو راولي. د دې نه پس په دلته کې تاسو ته په دې سایټ کې ښکاري لاګین. سمپلی به تاسو څه وکړئ، په لاګین باندې به انټر کړئ. تاسو کله دې باندې کلیک وکړئ دا ستاسو سره یوزر نیم یو څیز هم نه غواړي، دا به تاسو ډایرکټ د هیلیم 10 چې کوم ډیشبورډ دی دا به تاسو هغې ته بوځي. اوس دلته کې به تاسو هیلیم 10 ته اډر ورکوئ، دې ټول ته به تاسو څه کوئ، اډر ورکوئ. تاسو به د اډر ورکولو لپاره څه شی وکړئ، سمپل راشئ بلیک باکس ته. چې کله تاسو په بلیک باکس باندې کلیک ونیسئ نو بیا به ستاسو مخې ته داسې یو پیج کولاو شي. په دې پیج کې به د ټول نه مخکې تاسو څه شی کوئ چې په کوم ملک کې ستاسو دکان وي، په کوم ملک کې ستاسو اکاونټ وي، نو ټول نه مخکې به تاسو څه شی کوئ، هغه ملک به سلیکټ کوئ، کنټري به سلیکټ کوئ. دلته کې تاسو دوه قسمه پروډکټ ریسرچ کولی شئ. په دوو طریقو باندې کېږي. وړاندنۍ طریقه درته ښیم هغه دا یوه ده کومه چې اوس مونږ سټارټ وکړو پکې، او دویمه طریقه چې کومه ده نو هغه به انشاءالله مونږ په نیکسټ کلاس کې کوو. نو ګوره اوس دلته کې چېرته دې ټول ته اډر ورکړي چې یه ټوله ته ماته داسې پروډکټ پیدا کړه چې د دې دا قیمت وي، په دې پرایز وي، او داسې څیز وي دا یې نوم وي د دې ملک وي. دا ټول به هم هغسې تا ته به هم هغه پروډکټ چې کوم دی هغه به تا ته څه کوي، رافیده کوي. ډېر اسانه طریقې ده، بالکل فری هم دی، ما هم فری کولاو کړی او تاسو هم فری کولاو وهلی شئ. کوم چې د پیډ مارجن دی هغه بله طریقه ده او د هغې دلته کې څه ضرورت نشته ځکه چې تاسو خو نوي یئ، تاسو هم فری کولاو کوئ. نو ټول نه مخکې تاسو ته ما وویل چې څه شی به کوئ، تاسو به کنټري سلیکټ کوئ، کوم چې ستاسو ملک دی تاسو به ملک سلیکټ کوئ. زما څخه الریډي زموږ اکاونټ په امریکا کې دی، نو ما سره خو امریکا چې کوم دی هغه سلیکټ ده. که چېرې ستاسو اکاونټ په بل کنټري کې وي نو بیا به تاسو څه چل وکړئ، سمپلي به تاسو پر هغه شي باندې کلیک وکړئ نو ستاسو سره به ټوټل چې څومره ملکونه دي هغه به تاسو سره راشي. نو بیا چې ستاسو کوم ملک کې ستاسو اکاونټ وي تاسو هم هغه سلیکټ کړئ. په سیکنډ کې بیا زموږ سره ده کیټګري. ته چې کوم مال خرڅوې په خپل دکان کې د څه شي په کیټګرۍ کې به ته خپل مال خرڅوې، خپل پروډکټ خرڅوې، نو تاسو به بلها شی کیټګریانې راشي، ہوم اینډ کچن به راشي، نور داسې پروډکټ به راشي، دوایانو والا کیټګري به راشي. خو چې ته کومه کیټګرۍ کې هم خپل سامان خرڅوې، خپل مال خرڅوې، نو ته به سمپلي په دې باندې کلیک وکړې، ستا مخې ته به د بلها شي کیټګریانې راشي، ته به خپله کیټګري سلیکټ کړې. زه خو ستاسو ته اګزامپل در کوم، نو زه به اني ون یو کیټګري سلیکټ کړم. زه به څه شی سلیکټ کړم، فار ایگزامپل د به ہوم اینډ کچن سلیکټ کړم یا به داسې بله کیټګري سلیکټ کړم. تاسو هم داسې وکړئ، د خپلې مرضۍ. تاسو به اني نه سلیکټ کوئ، په کومه کیټګرۍ کې چې ستاسو دکان وي، کوم سامان تاسو خرڅوئ یا کوم پروډکټ تاسو په کار وي، تاسو به هغه کیټګري چې کوم دی تاسو به هغه سلیکټ کوئ. ما خو الریډي ہوم اینډ کچن سلیکټ کړو، تاسو دوه درې هم سلیکټ کولی شئ. خو د دې فایده دا ده چې ته کومه کیټګري سلیکټ کړې دا به تا ته څیز هم په هغه کیټګرۍ کې ګوري، د بلې کیټګرۍ څیز به تا ته بیا نه راغلی. اوس په سیکنډ په تھرډ کې بیا موږ څه شی کوو، کوم ځای ته به راشو، ته په سایډ کې به ته څه شي وکړې، په کمپټیشن رینج باندې به کلیک وکړې. په کمپټیشن رینج ستا سره کوم د ټول نه لو دی، په کمپټیشن چې په هغې باندې نه وي، د ټول نه کم کمپټیشن وي، ته به څه شی وکړې، په لو باندې به کلیک وکړې. ځکه چې موږ ته هغه پروډکټ پکار دی چې په کوم باندې کمپټیشن نه وي، مطلب د ټول نه کم کمپټیشن وي، نو هغه به زموږ دپاره څه شی وي، فایده ناک وي. بل ته $100 مال غواړې، هغه به ته څه شی وکړې، موږ چې د ټول نه د کم نه کم او د زیات نه زیات نه موږ په دې درمیان کې وګورو، نو موږ څه شی ویلی، موږ د 15 نه 30 پورې ویلی او د 15 نه 30 پورې الریډي په دې کې شته دی نه. دلته کې د ټول نه کم چې کوم دی هغه د 30 نه 50 پورې دی، زموږ دپاره به د 30 نه 50 پورې چې کوم دی دا به زموږ دپاره انشاءالله بیسټ وي، زبردست به وي. اوس که د 50 نه اوچت مونږ اخلو، نو 50 نه اوچت خو بیا زموږ نه څوک اخلي نه، او چې د 50 نه لاندې کوو نو هغه بیا مونږ له ګټه نه کوي. نو مونږ به څه شی کوو، د دقې 50 نه د 30 نه د 50 پورې مونږ په دې باندې به څه شی وکړو، سمپلي کلیک به مونږ په دې باندې وکړو.
دا زموږ دپاره څه شی دی صحیح دی. بس دا به زموږ دپاره ډېر صحیح وي ځکه چې دې نه پکې لنډه نشته. که نه د 15 نه به بر هم زموږ دپاره صحیح دی. د 15 نه 30 پورې خو کم نه کم 30 ته وي. د 30 ته موږ څه وکړو سلیکټ به وکړو. بل به ته وګورې with a monthly revenue چې د دې د میاشتې ګټه څومره ده. موږ به ګټه موږ مخکې هم ویلو چې کم از کم ګټه د دې $10,000 وي. صحیح ده د میاشتې. نو په دې کې 1000 هم دی د 0 نه 1000 پورې به موږ نه سلیکټ کوو او کوم چې دا 10,000 نه بره دی نو موږ به دا څه شو دا به سلیکټ کړو 10,000 پلس. صحیح ده. دا موږ ته هغه پروډکټ راغلی کوم چې د 10,000 نه بره ګټه لري. سمپلی بیا موږ په اخر کې څه وکړو په سرچ باندې به کلیک وکړو. موږ خو ټول ته آرډر وکړو چې موږ ته دا پروډکټ پیدا کړه. لګیا د موږ ته په سکندونو کې را پیدا کړل. دا ټوټل پروډکټ چې کوم دی موږ ته را پیدا کړل. ورته کې تاسو ګورئ ښه سمپلی موږ ته کوم پرایز ورکړی و هم په هغه پرایز کې دننه دې موږ ته څه شی وکړو پروډکټ پیدا کړه. نو ګوره د دې وړاندني پروډکټ څه شی دی پرایز 24.99 دی. صحیح پروډکټ دی. پرایز چې کوم څنګه موږ وکړو زموږ د مرضۍ مطابق دی. بیا وروسته چې وګورئ منتلی سیل چې کوم د دې دی دغه څومره دی نو 821 پروډکټ د میاشتې خرڅېږي او موږ څه شی ویلو په تېر شوي په هغه کرایټیریا کې چې زموږ سره و چې د میاشتې 600 څیزونه خرڅېږي یا 500 څیزونه خرڅېږي دا زموږ لپاره بیسټ وي. دا د میاشتې 600 خرڅېږي دا هم زموږ لپاره ښه دی یا 800 خرڅېږي دا زموږ لپاره ډېر ښه دی. صحیح ده. بل څه شی دی منتلی ریونیو چې کوم دا $20 دی. داسې پکې نور ګوري خو تاسو چې کوم سلیکټ کوم دا به تاسو نه کوئ. تاسو د خپلې مرضۍ پروډکټ به ګورئ. هسې نه چې تاسو هم داسې شروع شئ چې د خو داسې ویلو موږ پکې هم دا پروډکټ ګورو یا داسې ګورو. نه تاسو ته مخکې هم ویلو چې تاسو ځان لپاره ښکلی پروډکټ سلیکټ کوئ یو زبردست پروډکټ انتخاب کوئ بیا به تاسو څه کوئ په فایده کې به پاتې کېږئ. اوس د دې نه پس موږ پکې بل به وګورو. دا صرف تاسو اگزامپل در کوم. ښه ویلکم بیک. څنګه چې تاسو وکتل چې په څه طریقې سره مونږه همدغه پروډکټ دغه شیونه مونږه هنډ کړل او د دې وړاندنۍ طریقه تاسو یاد کړه. ان شاء الله په نیکسټ ویډیو کې به موږ څه کوو دویمه طریقه به یادو.